زمونږه د مانیرا یو بل خوږ مشر چې په انګلینډ کې میشته دی هلته کې ژوند کوي نن سبا په چوټای باندې راغلی دی کلي ته نو هغه وایي چې ما سره کلام شته نو بلنه وله ورکوم رشید خاطر صاحب له چې راشي او خپل کلام پیش کړي. رشید خاطر صاحب. محترم دورالامین صاحب، ملګرو، دوستانو، سلامونه او نیکې دې مې ومنئ. په 2004 کې موږ یو طرحیه مشاعره کړې وه دې کلي کې او د هغې طرح انور مانیروال یخې وه چې هغه داسې ده چې زما د حسرتونو ارمانونو تماشا، زما د حسرتونو ارمانونو تماشا، کبھی د لرې لرې د ورونو تماشا. دا طرحه وه. په دې باندې موږ تسکین مانیروال، انور او میر اعظم موږ ټولو پرې خپل شاعري کړې وه. ما پرې هم دا غزل لیکلی و: تر څو به لمن جاړو، تر څو به ګریوان جاړو، تر څو به لمن جاړو، تر څو به ګریوان جاړو، تر څو به ویلې چمکې د ویرونو تماشا. څوک فکر دی یار وړی او یار هم پرې چا فکر، څوک فکر د یار وړی او یار هم پرې چا فکر. دا څومره ګلورینه د فکرونو تماشا. دا زیړ او زیړ بهن او دا په زیړ پسې زیړ، دا زیړ او زیړ بهن او دا په زیړو پسې زیړ. خوره د پار لوري د رنګونو تماشا. دا زیړ او زیړ بهن او دا په زیړو پسې زیړ. خوره د پار لوري د رنګونو تماشا. دا بیر جړلی ژوند او دا زمونږ بېوسي. دا بیر جړلی ژوند او دا زمونږ بېوسي. تر څو به وي اخر د ستمونو تماشا. او ستا شونډې د ګل پاڼې، ستا خالونه لالازار، ستا شونډې د ګل پاڼې، ستا خالونه لالازار. ړانده شه چې بیا هم کوي د ګلونو تماشا. ستا شونډې د ګل پاڼې، ستا خالونه لالازار. ړانده شه چې بیا هم کا د ګلونو تماشا. دا اور دی چې وریږي په هر لوري په دې خاوره. دا اور دی چې وریږي، دا اور دی چې وریږي په هر لوري په دې خاوره. موږ وکړه پر اختیار د قیامتونو تماشا. او زلمی دی چې په هره کوڅه هره لاره څاري، زلمی دی چې په هره کوڅه هره لاره څاري. د مستو لپټو د مکیدونو تماشا. او وایز لرا مولا لرا امتا لرا خاطره. وایز لرا مولا لرا امتا لرا خاطره. هر چا لره دنیا ده د غمونو تماشا.
ډېر ښه ډېر زبردست کلام